السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا بعضې وروڼه سعودي و ایران و دوبۍ دې ته په قاچاق باندې ولاړ شي، نو هلته نو نه ده معلومه چې حکومت یې ونیسي که نه ونیسي. نو بعضې خلک دي کلونه تېر کړي حکومت نه یې ورپام، بعضې خلک دي له څه ورځ بعد یې ونیسي راواپس یې کړي. نو اوس دی وایي چې د دې لمنځونه هلته مسافرانه دي که مقیم دي که مسافر. محترمه که چیرې اول وار دی په ویزټ باندې ورسي، د یوې میاشتې پر ویزه باندې ورسي، نو خو د دی مقیم سو، نو بیا چې هر څونه وخت هلته تېروي په کمره کې دی مقیم دی، ځکه نو خو د یوې میاشتې په ویزټ باندې ورغلی دی. دا که له اوله سره څخه په قاچاق باندې ورسي، دا مسله به درته بیان کړم. فقهای کرام وایي که عسکر د مسلمانانو دار حرب ته ورله، د جنگ و ساحې ته ورله، نیت اقامت د دوی نسي کېږي، ځکه دی بین القرار والفرار دی. دا حالات یې نه دي معلوم چې دښمن به زورور سي د دې منطقې به وباسي، او که دښمن کمزوره سي دوی به دلته پاتې سي. نو وایي که کلونه تېر کوم دوی مقیمین نه دي، مسافر دي، د قرار او د فرار په حالات کې دي. نو دغه جزیه فقه را اخیستې ده، حاصل تحتوي علی المراکل ثلاث 426. نو اوس دغه د قاچاق خلک چې کوم ملک ته ورسي، دا همداسې مثال لري د فرار او د قرار په حالت کې دي. نه ده معلومه چې درېیمه ورځ بعد بیا حکومت ونیسي او که به کلونه تېر کړي. دا د حکومت خونو د ړندو ډبرې دي. دا سعودي کې یو مخلص راته ویل، یو شاګرد مو دی، نو د دې انډیوالو حج ته راغلي و، باره پسې پاتې سو، نور 4-5 کاله یې تېر کړي وو. نو اوس یې پیسې وګټلې، کور ته واستولې، اوس یې اراده وه چې ولاړ شي افغانستان. نو دا سعودیان خو به دې خلکو پسې ګرځي، چې هلته یو سړی دی برګې ورته وګوري، دې دستي ورته وایي جواز ښکاره کړه. نو خو ده ځان پټ کاوه، و چې اراده د کور سو چې ولاړ شي، باره به بک پې په شا و، هلته به تېر سو، ورته هلته به تېر سو، چې اوس دوی راپوه سي، ومیني چې ګرفتاره مې کړي، وطن ته یې ورسوي. هغوی هېڅ چرت نه کوه، هېڅ فکر یې نه کوه. نو دی وایي زه ورنه شرطي والاتو مې وویل چې زه غیر قانوني یم، ما واستوي، دوی ځه ولاړ شه خپله مزدوري کوه. وایي بیا د شرطي مشر ته ورغلم، یو ملا وزارۍ مې ورته وکولې، ویل ما د خدای په لحاظ کور ته مې واستوه، له هغو هلته کښېنه باره بیا واستوه. نو حکومت دا ډول دی، کله خلک خواران عمرې ته ولاړ سي، حج ته پاتې سي، خواران په حرم د باندې نیولي، بعضې خلک بیا کلونه تېر کړي. نو اوس دغه وروڼه چې اول وار په قاچاق باندې ورسي، دا مسافر دي، ځکه د دې حالات نه دي معلوم چې یوه ورځ تېره کړي که 2 ورځې تېرې کړي. او دغه رنګه تاج الافغان، د افغانستان تاج، د افغانستان چراغ، او د افغانستان او د پاکستان استاز شیخنا شیخ مولانا عبیدالله ایوبی رحمت الله علیه، چې په پښتنو کې څوک ځان ته عالم وایي، که په هر ملک کې دی استاز دی، ځکه خو پر ټول کتابو د ده نوشتې شته. نو د چا به رأسن استاز وي، لکه زما د چا به بالواسطه استاز وي. په دا پېښور کې یو ډېر غټ شیخ دی، نو یو وخت یې دا شاګردانو ته ویلي وه چې مولانا عبیدالله صاحب ژوندی دی که وفات یا وفتل یا ژوندی دی، او زما استاز دی، که ډېر ځله پر کتاب باندې د ده نوشته یې زه وګورم، استفاده ځینې وکړم، ګټه ځینې پورته کړم. نو هغه له مرحه نیولې، بیا ځه تر قاضي خانه پورې پر دې ټولو کتابو باندې نوشتې کړي دي. عجب عالم و دریاب. هغه هم په نور الایضاح کې لیکلي دي چې هغه مسلمانان چې په قاچاق باندې ولاړ سي، هغه مسافر دي. نو دلته بعضې علمای کرام دا مسله ورکوي چې دا مسافر نه دي، مقیمین دي، ځکه وایي بعضې ډېر خلک شته په ایران کې کورونه وي، په قاچاق تللي، هلته اوس کورونه پسې جوړ کړي. نو دا خوا ده وایي پر هغو علماو زه رد نه لرم، تاسو ما ته د علماو خبرې راستوئ، تاسو خو عوام یاست، که مو زما مسله زړه ته واولېدله، مکلف یاست زما مسله به عملي کوئ. که مو زما مسله زړه ته نه ولیدله، د هغه عالم خبره مو زړه ته ولیدله چې هغه وایي مقیمین دي، بیا تاسې مکلف یاست پوره لمونځ به کوئ. ګوره دا دین د رایې کار نه دی، نه عالم خپله رایه چلي، هر عالم به کتاب ته حواله ورکوي.
خو داسې اوس د علماو خبرې ډېرې شوې. پخوا خو نو شو په هر کلي کې به یو ملا وه، خلک به د هغه ملا څه پوښتنه کول. اوس خو نو په واتساپ کې ډېر ملایان شته. بس لنډه خبره خلصتا درته وایم، که زما د زړه ته ولیدله چې یار دا دیوبندي راته وویل، دا مې زړه واخیسته، بس مکلف یې. بیا که دې د بل عالم په قول وکول غاړې دې بندي شي. او که دغه مولوي صاحب درته ویلي چې مقیم یې د هغه خبره ستا زړه واخیستله، بیا زما په خبره که دې عمل وکړې غاړې دې په بندي شي. په دې شیانو کې تاسې محترمینو بار بار مو درته ویلي دي چې ما زما څه پوښتنه کوئ، ما د بل ملا څه پوښتنه کوئ. دا واټساپ ملایان سره پرېږدئ. ژر ده چې دا واټساپونه و دا شیان به ټول سره پرېږدم دا ترتیب. اوس خلکو یو کش ځینې جوړ کړي، کیسه یې ځینې جوړه کړله. خو که په ایران کې یې، که په دوبۍ کې یې، که په هر ځای کې یې، خو خپل کلی لرې په افغانستان کې، په پاکستان کې خپل کلی لرې. هغو قریبان ته ټلیفون وکړه چې ورشه د کلي د ملا څه پوښتنه درته وکړي. تاسو دا د کلیو پر ملایانو باندې اعتماد ولې نه کوئ؟ دا د کلو داسې دا په دا کلیوالي ملایان داسې ملایان دي چې زر دیوبندیان د دوی و ځای ته نشي رسېدلی. تاسو هغه ملایان پرېښي دي، بس پر واټساپ باندې پوښتنه کوئ. زه اوس مقیم یم، که مسافر یم، پلانکی دی ملا وایي، کور دې خراب نه دا ملا سره. خو د کلي د ملایانو څه پوښتنې وکړي. بار بار د خلک ما ته ټلیفونان کوي، نو زه هم ورسره د کلي د ملا څه پوښتنه وکړه. ته له ما ولې پوښتنه کوې؟ زه کوم هغه ملا یم چې درته هم د کلي ملا دي درواغ وایي. داسې ډېر ملایان شته په رادیوګانو کې غږېږي، خلک ټلیفون ورته وکړي وایي زموږ مولوي صاحب دی وایي دی، اوس دې مولوي صاحب درواغ وایي. زه هغه ملا نه یم چې د ملایانو توهین و بېعزتي کوم. زما اوله فیصله دا ده چې کوم مسله در پېښ شوه، رأساً د کلي ملا ته زنګ ووهه چې ستا د پلار ملا دي، ستا د ورور ملا دي، ستاسې ټول کلی سجدې ورپسې کوئ، له هغه عالمه څخه پوښتنه کوئ. موږ خو د هغه خلکو دپاره یو چې بیخي یوې خوا ته مخ نه اوړي. مینه یې د اوداسه د ښکاره مساله عباره نه، بیا موږ کې ملایان یو. نور خو موږ د ملایانو امیان یو. په ملایانو کې هم امیان وي، هغه نو دا موارو خلک دي دیوبندي. نو محترمه په دې کې د خپلو علماو څخه پوښتنه وکړي. اختلاف د علماو په مابینځ کې مه پیدا کوئ. والسلام علیکم ورحمة الله.